السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې وه چې د ویترو څخه وروسته نفل شته که نشته، که صرف یوازې د تهجد لمونځ دی. محترم ورور په جواب کې دومره ویلی سو، یو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت وایي د به 2 رکعته نفل کول وروسته له ویترو هغه هم په ناستې په اول کې به اذا زلزلت الارض زلزالها صورت وایو، په دویم کې به قل یا الکافرون صورت وایو. حدیث امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې د ابي امامه رضی الله عنه څخه ذکر کړی دی، او دغه ډول د ارمي د ثوبان رضی الله عنه څخه ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تهجد هغه تکلیف دی، که تهجد ډیر سخت دی او ډیر تکلیف دی، که څوک د شپې نه سوی راپورته کېدلی نو دغه 2 رکعته پر ځای باندې د تهجد دریږي. قطب الارشاد صفحه 262 او دغه رنګه امام ترمذي رحمت الله علیه د ام سلمې رضی الله عنها روایت ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته له ویتر څخه 2 رکعته کول. صفحه ایوسلات جلد اول ترمذي. او دغه رنګه شرح د سفر و سعادت د مولانا محدث دهلوي رحمت الله علیه صفحه 143 بیا 342 په بیان رکعته بعد الوتر. او دغه رنګه په مجموع الفتاوا کې د مولانا عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه پر همیشته خلاصه الفتاوا باندې پرته د صفحه 1 جلد اول هغه وایي از ان حضرت صلی الله علیه وسلم 2 رکعت بعد وتر نشته خوانندن ثابت است چنانکه در صحیح مسلم مروی است. او دغه رنګه په فتاوای برهنه کې صفحه 203 جلد اول فصل هفتم در ویتر و نفل. او دغه رنګه په قوت القلوب کې د ابي طالب مکی رحمت الله علیه صفحه 1 جلد اول او رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعته وروسته له ویتر په ناستې کول. او دغه رنګه په قوت القلوب کې د ابي طالب مکی رحمت الله علیه جلد 4 صفحه 1 او دغه رنګه په فتاوای نور الهدى چې مشهور په جامع الفواید باندې د صفحه 4 کې او دغه رنګه فتاوای واحدی صفحه 102 کې ذکر کړی دی. او دغه رنګه کبیری مع صغیری صفحه 304 کې ذکر کړی دی. او دغه رنګه په مشکات مصابیح کې د ام سلمې رتنه روایت ذکر کړی دی، مشکات جلد اول صفحه 114 باب الوتر. او دغه رنګه په فتاوی سعدیه په فروع الحنفیه چې د دیوبند د غټو علماو څخه یو اکابر دی، یو عالم دی، هغه فتاوی سعدیه صفحه هغه 80 کې ذکر کړی دی دا چې در گذاردن عن حضرت 2 رکعت نشته بعد ویتر در جامع ترمذی و سنن ابن ماجه مروی شده. او دغه رنګه فیض الباری د شاهنشاه کشمیر رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 416 باب المداومه على ركعتي الفجر. او دغه رنګه معارف السنن صفحه 215 جلد 4 بعض رکعتي بعد الوتر جالسا. او دغه رنګه عرف شذیع علی الترمذی د الشیخ انور کشمیر رحمت الله علیه جلد اول صفحه 1 باب ما جاء في ركعتي بعد الوتر. او دغه رنګه فتاوی حقانیه صفحه 215 جلد 4 وتر کې بعد 2 رکعت نفل کې شرعي حیثیت مکمل وضاحت ورکړی دی. نو له وتر څخه بعد هغه 2 رکعت نفل هغه په ناس دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم قولی او هم فعلی ثابت دی. ولیکن مفتی ضرور خان صاحب هغه بیا یو رساله جوړه کړې ده چې هغه له ویترو بعد بل مونځ نشته له تهجده. خو هغه چې ما نن سهار وکتله ما خپله شخصي رایه هم دا ده چې هغه رسالې ماته خوند نه کوي، راځه که د دې دونه حدیثو او د فقهاو له اقوالو سره هغه په ټکر کې وه، نو دغه فقهاو کرامو ټول پر دې باندې قول کړی دی چې د ویترو څخه وروسته 2 رکعته نفل هغه هم په ناستې دا سنت عمل دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.